نه داسې دا اوس ګوره جسن ته زه هغه ورکوم سرپرایز ورکوم چې هغه ما وګوري داسې ما سړی چې ما داسې رنګ رنګ داسې د بوټو کالی کې وګوري دې وایي چې د بوټو لاندې د ونې لاندې دغه د جمعه ګل د مور د کوس وغیمه جمعه ګله مه راکړه مور ته هم کنځانه کوم کال می کردیم نمی کردیم د کوس خواته باز ده مشکل نشته تاسو دا انسان څه وایي سړی شاور اخلي نن تاسو ته زه لږ جیسان درښیم که څنګه یې ینګ شه نه 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 زنګ منګ نسته ځان د سپارټس واخلئ زه تاسې یو هم نه پېژنم بیا دغسې ستاسو ته لږ وخت درکړم بیا لکه د شیر علي په سر راخېږئ شیر علي ورته ته داسې کالي لرئ داسې سټایل کې ګرځېدی زه خو ځم اوس چرچ ته له خیره سره چرچ ته مې ځان جوړ کړی ده Are you coming out or no? Jason? Are you coming out? I want you to see my clothes. I can't wait. Are they beautiful? But they have a problem. That's velvet and it will be super hot. What do you think I should... It will be AC inside? Oh, yeah. So I don't need to worry. Look at this. You don't need to worry. That looks very pretty, baby. Very pretty. Do you think so? My friend sent it to me from New York. She has the Afghan boutique and she sent me 2 of these pieces. It's very beautiful. Give me a kissy. Are we friends now? Yeah, baby. We were friends yesterday. You say I mean I will be studying at Dawn and Judy in the future. I didn't specifically. We were discussing our schedules. Huh? I told Sonia. Gosh, leave her on the Sonia on me. Oh, then you saw her response. She had a 40 pages portfolio ready. Oh, I was so pissed at you. If you won't answer my phone, I'm like, fucking hell. تاسو کوئسته جانان مې ته داسې په ما ګران ده دا جیساناله تاسې په خپلو ښځو همداسې ګرانې نن به دغه زه خو مې جیسان ته مې نوي کالي اغوستي وم دا ورومې خو اول وایي تاسې اول خو تاسې سپیانو د ما جیسان ته به نه وایو جیسان ته به نه وایو چې دا ډېر زبردست ځوانان ده د پلار د کار کوي بیا عقل دا ګوره ستاسې ته خبره وکړم دا ډېره بده خبر ده موږ یو د افریقا فریس ده هغه ته زه ځم ویډیو هم جوړوم هلته موږ بعضې نو هر مذهب سي زه خو واقعا هم ډېره مذهبي یم نو دا غلطه خبره کچه خبره دا کنسه دغه شی د ښځې دا شی د سړي یادول دې کې د سړي دغه سپریچول هغه کمیږي چونکې نن که جمعه د مسلمانانو دپاره یوه د احترام ورځ ده او هره ورځ د خدای ورځ ده خو نن خو سنډې ده او زه خو بیا دغه چرچ ته م ځم چې هلته مونږ د افریقا نه دا کس راغلی هغوی ته کومکونه کوو زه باید روم ښیم او داسې نه چې موږ خپل وطن ته نه کوو موږ افغانستان ته هم کومک کوو خو دا داسې د چرچ دپاره مې دا ښایسته کالي اغوستي د افریقایي پریس دپاره پادر صاحب ته مې او پادر صاحب ته زه اسلام ورزده کوم د افریقایانو عالم دین ده عیسایي ده د هغې یوه خور مسلمانه ده خورزه یې مسلمانه ده نو هغوی موږ کومک کوو چې امریکا ته هم راسي درس ووایي او دا ورځم بیا تاسو ته زه وفادر صاحب ته وغږوم ویډیو جوړوم درته خو زه نه غواړم چې نور تاسې د ما شی یاد کړئ زه یې تاسې شی یاد کړم په دې چې دې باندې د سړي سپریچول د انسان زړه ته د خدای کلام د خدای خبر د انسان زړه ته سکون ورکوي
نو تاسې د جسن شي سره څه کار د خدای به غفار نیک ځای لوی